السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو او ټول هغه مسلمانان ورونه چې د ما بیا دغه تحقیق اوري، مسلمانان ورونو په یوه مهمه مسئله باندې د سره تحقیق شریکومه. هغه مسئله محترم مسلمانانو عربي کې ورته ضریبه وایي، مونږ ورته ټیکس وایي، ګمرک، ټیکس، مالیه. دغه په اسلام کې اخیستل څرنګه دي؟ جواز لري او کې نه لري؟ په دغه ورځو کې په دغه مسئله باندې ډیر مسلمانان ورونه پوښتنې کوي چې مونږ ته یو علمي تحقیق د شرع د لحاظه مونږ ته پر دغه مسئله باندې وکړه. نو ومې غوښتل مسلمانان ورونو چې په دغه مسئله باندې یو علمي تحقیق وکم. الله پاک دی وکي چې ما حق ته دی، الله دې ما حق ته پې باندې ورسوي. نو اصل کې چې ډیر باعث یو مولوي صاحب محمد نعیم د فرا ولایت نه په دغه مسئله پوښتنې خو ډیرو خلکو کولې، خو دغه لږ ډیر باعث سوی و. نو محترم مسلمانانو ورونو عربي کې ورته ضریبه وایي، او عربي کې ورته مکسم وایي او ضریبه ورته وایي، ضریبه او مکسم ورته وایي. مونږ ورته په پښتو کې ټیکس وایو یا ګمرک. نو دا په اسلام کې اخیستل څرنګه دي؟ مثلا چې کله یو وطن ته مال را داخله کیږي، په دې باندې دا ګمرک و مالیه او ټیکس اخیستل، یا مثلا چې له وطن نه که مال وځي په دې باندې مالیه او ټیکس اخیستل، یا مثلا داسې وي یو مځکه څوک ولري، په دې مځکه کې پمپ جوړ کړی وي، دوکانونه یې جوړ کړي وي، یا دغسې مځکه وي. ځکه دا مولي صاحب په اصل کې پوښتنه داسې کړې وله چې د فرا په ولایت کې په هره شمسۍ باندې چې چیرته پټي کې لګېدلي وي 3000 روپۍ اخیستل کیږي. نو په جای باندې، په مځکه باندې، په دکان باندې یا په همدغه شمسیو باندې پیسې اخیستل چې ضریبه او ټیکس و مکس ورته وایي. یا په عمل باندې، لکه بعضې غربي دنیا کې دا عادت ته چې څوک کوم کار کوي نو دغه کار نه چې څومره روپۍ وګټلې یو څه مالیه او ټیکس بیا ترنه اخیستل کیږي. آیا دغه جواز لري او که نه لري؟ تی بیا بعضې وطنو کې په سړک باندې چې موټر تګ کوي چې افغانستان کې ورته حق العبور وایي، نو په دې مالیه اخیستل کیږي. همداسې په دوکانونو باندې مالیه اخیستل کیږي، او په ډیرو شیانو ټولو جزئیاتو باندې بې زه نه وایم، نو په دې باندې هغه ټیکس او مالیه اخیستل د اسلام د لحاظه څرنګه ده؟ آیا جواز لري او که نه لري؟ نو اول به مسلمانان ورونو په دغه مسئله باندې چې دا اسلام کې ناروا او ناجایز ده، خو دا اصل کې دوه صورت لري. یو صورت د نارواتوب ده، یو صورت د جواز صورت ده. نو اول کې احادیث ذکر کوم، بیا وروستی هغه د جواز شرطونه هغه بیا ذکر کومه. علامه ابن الحجر رحمه الله الزواجر عن اقتراب الكبائر کې دغه ټیکس او دا ګمرکونه دا ټول په ګناه کبیره کې داخل کړي دي. امام الذهبي الکبائر، که د امام الذهبي رحمه الله کتاب سی په کبائر کې ملته په دې مسئله باندې بحث ته ده مسلمانان ورونو. نو اول حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه حدیث ده، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس. نه داخله کیږي جنت ته هغه څوک چې هغه مکاس وي. مکاس هغه چاته ویل کیږي چې له خلکو نه مالیه او ټیکسونه اخلي. دا یو حدیث چې دا حدیث امام ابو داود راوړی ده په خپل سنن کې، د امارت په مبحث کې راوړی ده. دارومی کې دا حدیث ده په د زکات په مبحث کې، سنن دارومی کې، په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې دا حدیث ته ده. او بل حدیث چې ده هغه په مسند د امام احمد ابن حنبل کې ده،
یو ورځ عثمان ابن ابي العاص په کلاب ابن امیه باندې تیریده او دا کلاب ابن امیه ناستو ټیکسونه په بصره کې ټولول، د زیاد په بادشاهي کې ټیکسونه ټولول. نو د عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه ورتویلې دلته څه شته ناستې؟ وایي زه په دې ځای عامل مقرر کړی یم، زیاد مقرر کړی یم، د خلکو نه مالی ګمرکونه او ټیکسونه جمع کوم. عثمان رضی الله عنه ورتویلې زه تا ته هغه حدیث ونه وایم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی ده، وی راته وی وایه. نو ورته ویلي عثمان ابن ابي العاص ورته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله د داود چې د الله نبی و، ساعت د د پاره یو ساعت یوقظ فيها د باره بیدارول په دغه وخت کې اهله خپل اهل، یعنی د شپې یو ساعت وو چې په هغه وخت کې به خپل اهل راویښ کړ. داسې به ورته ویلې یا آل داود قوموا راپورته سئ فصلوا منځ کوئ، فإن هذه الساعة دا داسې یو ساعت ته چې الله پاک یستجیب الله فيه الدعاء، الله پاک په دې وخت کې دعا قبلوي، خو د دوه کسانو دعا الله پاک نه قبلوي الا لساحر او عاشر، یو د ساحر بل عاشر. عاشر علما هم دغه چاته ویل کیږي چې مکسونه او ټیکسونه جمع کوي. نو دا کلاب ابن امیه لاړ سپور سو په سوارلۍ باندې زیاد ته ورغی، استعفا یې ورته وړاندې کړله، نو هغې م استعفا ومنله. دا دی بل حدیث. او بل حدیث چې دا هغه یو ورځ مسلمه ابن مخلد دا په بصره باندې والیو، نو رویفع ابن ثابت رضی الله عنه ته یې وویلې چې راسه زه دې په عشرونو او په ټیکسونو باندې او په مالیو ټولولو په ګمرکونو دې مقرر کم. ده ورته ویلي وی زه دا کار نه کوم. وی ولې نه کوي؟ وی ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي یقول ان صاحب المکس فی النار، صاحب المکس چې دا هغه په اور کې ده. نو محترمو مسلمانانو ورونو په دې کې منع راغلی ده، یعنی د مکس یا ګمرک او مالیې په اړه باندې علامه ابن الحجر رحمه الله کبه څوک ګوري، علامه ابن الحجر الهیتمی رحمه الله د خپل کتاب په اول جلد کې 132 کبیره الحادي والثلاثون بعد 100 جبايات المكوس، نو دغه باندې دغه بحث کړی ده. دا یو سو. بل امام جلال الدین سیوطی رحمه الله اوم یوه رساله جوړه کړې چې اگر چې د دې کتاب ما سره یوه مخطوطه نسخه سته ده، ذم المکس، دوه نسخې اختیار سره سته، یوه مطبوع او یوه مخطوطه. نو ذم المکس په دغه کتاب کې احادیث راوړي دي. یو له هغه احادیثو نه چې دی نقل کوي، هماغه حدیث نقل کوي چې د رویفع بن ثابت ان صاحب المکس فی النار. امام سیوطی وایي هذا حدیث حسن. نو اوس خو په احادیثو کې د دې منع راغله، ټیکسونه مالیې دا ټول په اسلام کې حرام او ناروا او ناجایز دي. خو د مونږ په حنفي کتابونو کې یوه مسئله ذکر کیږي د کفالې په مبحث کې. نو هغه مسئله داسې ده چې حنفي علما داسې وایي چې دغه ته په عربۍ کې جبایات هم ویل کیږي، مکس، ضریبه او جبایات. نو حنفي علما داسې وایي چې دغه مکسونه د ضریبې او د ټیکسونه دوه صورت لري. یو داسې دا چې که چېرته یو اسلامي حکومت و، په هغه اسلامي حکومت خزانه دومره غریبه سوله، دومره عاجزه سوله چې پیسې نه درلودلې، نو دغه اسلامي حکومت ته جایز ده
چې دوی یو څه ټیکسونه په خلکو مقرر کړي د مصلحت د نورو مسلمانانو دپاره دا جایز ده او د هغه احادیث چې په منع کې راغلي هغه هلته چې د ظلم په بنا باندې یعنی دغه پیسې یو خو دا وي چې د حکومت هم خان وي او بل دا وي چې دا پیسې چې راټولیږي دا په مصالحو د مسلمانانو نه مصرفیږي یا بیرته د مسلمانانو په وژلو مصرفیږي یا په فحشاو په منکراتو باندې مصرفیږي. په دغه وخت کې بیا حرام او ناروا ده. یعنی د احادیثو محمل هغه ده چې په هغه وخت کې دغه ناروا او ناجایزه ده. یعنی دا ناجایزه په هغه حالت کې ده چې کله دغه جبایات یا د ټیکسونه حکومت خان وي مالدار وي او راټولول کیږي او بیا بیرته د مسلمانانو په مصلحت مصرفیږي. دغه په اسلام کې حرام او ناروا ده. او که چیرته د ضرورت اشد ضرورت په حالت کې د مسلمانانو د مصلحتونو دپاره راټولیږي او هلته په بیت المال کې پیسې نه وي بیرته په مصالحو د مسلمانانو باندې مصرفیږي بیا جواز لري. نو یو لغه کتابونو نه چې د مونږ حنفي کتابونو کې ذکر کوي کریو نهرین مشترک یو مشترک نهر ده مثلا هغه غوچوي نو امیر د مسلمانانو امر وکړي چې یو څه پیسې راټولې کوي نو اگر چې دغه ټیکسونه مالیه چې چا دغلته مځکه وي یا مطلقاً په چا باندې مقرر کړي پیسې راټولې کړي چې دا نهر غوچ کړي خو دغه نهر غوچول د مصلحت دپاره ده او دلته روپۍ هم نسته ده. یا مثلا د یو محلې دپاره مزدور نیسي نو حارس و پیردار نیسي یو بازار دپاره حکومت یا د یو منطقې دپاره حارس و پیردار نیسي نو د خلکو نه ټیکسونه راواخلي پیسې پې مقررې کړي د دې دپاره چې دغه حارس و پیرداري پایده بیرته د عام ولس ته ده. یا مثلا جهاد ته مجاهدین لیږي تجهیز د جیش کوي او دلته په بیت المال کې پیسې نه وي نو چې په بیت المال کې پیسې نه وي د مصلحت دپاره چې مجاهدین جهاد ته ولیږي نو مسلمانانو باندې ټیکس و مالیه مقررول چې بیا هغه ترنه راواخیستل سي او په دوی باندې مصرف کړل سي دغه هم په اسلام کې جواز لري. یا د مسلمانانو زندانیان او د مسلمانان بندیان وي کوم مسلمانان ورونه چې بندیان وي او دلته په بیت المال کې پیسې نه وي او کافران د مسلمانانو د بندیانو د خلاصون دپاره پیسې غواړي نو د فدیې د مسلمانانو دپاره بیا جایز ده چې د مسلمانانو امیر په خلکو باندې ټیکسونه او مالیې مقررې کړي ځکه هغه پیسې خو د ضرورت یو خو دا ده چې بیت المال کې پیسې نسته او بل دا ده بیرته د مسلمانانو په مصلحت لکه نهر غوچول د پیرې پایده دوی دپاره ده د جهاد د مجاهدین چیزي امن دوی ته راولي او بندیان د دوی راخلاصیږي. دغه مسئله د مونږ په حنفي کتابونو کې په نهر الفائق کې ده. په نهر الفائق کې لیکي يحتمل ان يريد بها ما يكون بحق لکه کفاله کې ده مسئله ده چې کفالت د نوائب په مقابل کې صحیح کیږي کنه ویو ککر نهر مشترک للعامه و اجرة الحارس للمحل المسمى في ديار یا دغه مسئله باندې دیم خو یو پکې شرط ده چې دغه حتی دغه ټیکسونه چې بیت المال امیر د مسلمانانو په مسلمانانو باندې مقرر کړل دا په دوی واجب ده لأنها واجبة على كل مسلم موسر چې مالدار وي لإيجاب طاعة أولي الأمر ولي الأمر لپاره د دې چې اطاعت ولی الامر راسي فيما فيه مصلحة للمسلمين په هغه شي کې چې مصلحت مسلمانانو وي حيث خلا بیت المال او بیت المال په هغه وخت کې چې بیت المال خالی وي. نهر الفائق دریم جلد 588 صفحه. علامه ابن الهمام په فتح القدیر کې دا مسئله ذکر کړې ده. علامه ابن الهمام په فتح القدیر کې په اوم جلد کې د کفالې په مبحث کې همدغه مسئله ذکر کړې او همدغه خبره دم الته کړې ده چې یعنی یو خدا ده چې مصلحت او یو دا وي چې بیت المال کې پیسې وي
او تیر اخلي په خپل عیشونو باندې لګوي، بیا هغلته اسلام کې حرامه او ناروا ده. فتح القدیر اووم جلد 208 صفحه. او همدغه مسئله په بحر الرائق کې هم سته ده. په بحر الرائق کې په 6 جلد کې په 402 صفحه کې علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله دغه مسئله ذکر کړې ده. بیا د فتح القدیر نه نقل کوي: قیل اراد بها ما يكون بحق كأجرة الحراس وكري النهر المشترك والمال المؤظف للتجهيز الجيش وفداء الأسراء إذا لم يكن في البيت المال شيء وغيرها مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم او په بیت المال کې اغنوي. او بیا لیکي: وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات المؤظفة على الناس في زماننا ببلاد الفارس على الخياط. یعنی بیا لکه مثلا په دکاندارانو باندې، رنګ کوونکو باندې په هره میاشت کې پیسې مقررې وي، هلته په بیت المال کې پیسې هم وي. په بیت المال کې هم پیسې موجودې وي او بیرته دغه پیسې د مسلمانانو په مصلحت هم نه مصرفېږي، نو بیا په اسلام کې حرامه او ناروا ده. شامی کې ما سره چې فی الحال کمه شامی 14 جلد ده. 14 جلد دکتور حسام الدین ابن محمد ابن صالح الفرفور، نو دغه یو سلوش پک او یا صفحه راځي. کا نور شامیګانو کې بیا څوک ګوري د کفالة الرجلین د دینه یو څو صفحې مخکې په دغه کې دغه مبحث سته ده. دکتور زهیلی رحمه الله دغه مسئله ذکر کړې ده. دکتور زهیلی یو غټ کتاب جوړ کړی، تقریبا په ډیرو جلدونو کې ده، 14 جلدونو کې ده. موسوعه الفقه الاسلامي والقضايا المعاصره، یو خو فقه اسلامي و ادلته ده، دایبل کتاب ده. موسوعه الفقه الاسلامي والقضايا المعاصره د دکتور وهبت زهيلي. التلكي يباح كما بينا سابقا للحاكم العادل أن يصدر تشريعا ضريبيا يسن به ضريبة جديدة على الرعية الأغنياء حسب ما يرى وعاء مناسبا للضريبة من دخل وإنتاج وعقار وسلع استهلاكية. نو په همدې باندې بحث کړی. بیا د دې کتاب که څوک ګوري 10 جلد راځي. 10 جلد 546 صفحه کې په همدغه مسئله باندې بحث کړی ده. نو مسلمانانو ورونو، دا هغه څه چې علما یې جائز بلي. علما وایي چې دا جائز ده او جواز لري شرعا، خو مسلمانانو ورونو یو څو ډیر ښه شرطونه هم سته ده، مطلقا نه ده اوس. یعنی جائز خو څو کوم احادیث چې منع کې راغلي هغه احادیث بنا دي په دې باندې چې مطلقا اخلي بیت المال غنی وي. اما که بیت المال غنی نه نو بیا اخیستل یې ناروا دي. نو دا خو د مونږ حنفي کتابونو کې بحث و. اوس فقه الزکات کې د علامه دکتور یوسف قرضاوي حفظه الله په مسئله باندې یو ښه بحث کړی ده. نو د هغې یو څو شرطونه دي، نو هغه شرطونه هم ذکر کوم. اول شرط دا د مسلمانانو ورونو چې حاجت حقیقي به مال ته موجود وي. یعنی بیت المال د حکومت اسلامی بیت المال به خالی وي. چې بیت المال خالصو په دغه وخت کې مسلمان امیر ته جائز ده چې ټکسونه او مالیې د خلکو نه واخلي. اما که چیرته حاجت و ضرورت نه اخیستل ناروا دي، ځکه قانون و قاعده دا ده چې د چا مال د بل چا مال چې وي باید احترام یوسي، او اصل په ذممو کې براعت ده. یعنی اصل کې ذممې بری وي دي.
نو باید د بل چا د ملکیت احترام وسی، مگر که ضرورت پیدا سو. او ضرورت مسلمانانو ورونو داسې حد ته داسې نه چې ضرورت عادي ضرورت وي، لکه دا اوس حکومتونو کې چې جمهوریتونه دي ټیکسونه او مالیه اخیستل کیږي، دا ټول ظلم ده په اسلام کې، حرام او ناروا ده. کله چې د مصر بادشاه قطز د تاتاریانو د جنگ دپاره ځان تیاروه، نو چې ځان یې ورته تیاروه مشوره یې وکړله، نو هلته یې امر وکړ چې علما یې را جمع کړل فی دار السلطنه بقلعة الجبل. نو هلته علما را جمع کړل، لوی عالم علامه شیخ عز الدین ابن عبدالسلام الشافعي رحمه الله هم پکې، او بل قاضی بدر الدین السنجاری، قاضی القضات الدیار المصری، یا د مصر لوی قاضی و هغه هم په دې کې موجودو. نو اعتماد په هغه خبر باندې و چې عز الدین ابن عبدالسلام یې وکړي. نو هغه ورته ویلي، دا بادشاه ورته ویلي چې کله دښمن د موږ وطن ته راسي، شام ته یا مصر ته راسي، شام ته چې کله دښمن راسي تاتاریان یې ښودل، نو په ټول عالم باندې واجب ده چې جهاد ورسره وکړي. خو ویل دغه یې ویلي دی بادشاه چې باید د مسلمانانو نه پیسې راواخیستل سي، مالیه او ټیکسونه راواخیستل سي، د دې لپاره چې موږ په دغه پیسو باندې هغه جهاد دپاره ځانونه تیار کړو، ټیکس ځکه ضرورت ده. نو عز الدین ابن عبدالسلام ورته ویلي چې نه، یو شرط پکې ده، هغه دا ده چې بیت المال کې پیسې نه وي، او هغه چې د تا کوم پیرداران دي چې هغوی کوم هغه څادرونه اغوستلي دي او په هغو څادرونو کې سره زر استعمال سوي دي، نو دا مال ده. او کوم آلات چې د سرو زرو آلات دي د تا دغه پیردارانو سره دي، یورې به هغه ټول خرڅیږي، پس له هغه نه بیا ټیکس اخیستل ضرور جایز ده چې بیا رښتیانی ضرورت پیدا کیږي. نو دلته خو ضرورت نشته ده، ځکه دومره سره زر او کالی سته ده، باید هغه یې ورې خرڅ کړل سي چې بیت المال کې شی پاتې نه سي، پس له هغه نه جایز ده. نو مجلس په همدغه باندې پای ته ورسېده. څومره عز الدین ابن عبدالسلام الشافعي رحمه الله که خبر ورته وکړله، یعنی بیت المال کې خو نسته، خو د تا کوم پیرداران چې دي په دا سوونو، نو هغوی چې کوم کالي اغوستلي سره زر پکې استعمال سي، او آلات مذهب دي ورسره او ډېر قیمتي آلات ورسره دي، هغه به ټول خرڅوي. بیا که پاتې نه سو، بیا یعنی چې ضرورت دومره ډېر سی. او امام النووي رحمه الله چې د خپل عصر لوی امام تیر سوی ده، بیخي ډېر لوی عالم، امام نووي رحمه الله صاحب د شرح المهذب، ظاهر ببریس چې دا بادشاه و، کله چې ظاهر ببریس جنگ د تاتاریانو ته په شام کې وروت، نو بیت المال کې دومره روپۍ نه ولې چې د مجاهدینو لښکر تجهیز کړي ورباندې، او په هغه مجاهدینو باندې پیسې مصرف کړي. نو هغه وخت کې چې څومره علما ول، د علماو نه استفتاء وکړله چې په خلکو باندې مونږه ټیکسونه مقرر کړو که نه، د دې لپاره چې د حکومت اسلامي ته اعانت راسي او لښکر ښه مجهز کړي د دښمن سره په جنگ باندې. نو ټول علماو فتوا ورکړله، د جواز فتوا یې ورکړله چې یو خدا ده چې بیت المال کې پیسې نسته، او مصلحت هم ده، ځکه بیرته د مسلمانانو په مصلحت او په هغه باندې مصرفیږي. ټول خپل دسخطونه پې وکړل. نو امام النووي رحمه الله نه و په دې وخت کې، امام النووي رحمه الله غایب و. نو بیا هغه ورته ویلې، پوښتنه یې وکړه چې کوم عالم پاتې چې دسخط یې نه ده پې کړی؟ وی و امام نووي پاتې ده، راویې غوښته وي دا باندې دسخط وکړه. امام نووي ورته ویلې چې زه دسخط نه پې کوم. نو ظاهر بدریس ورته ویلې ولې نه پې کوې؟
وی ځکه یې نه پې باندې کوم چې د تا زر غلامان دي، هر غلام داسې یو څادر لري چې هغې کې سره زرو باندې سره زر کې استعمال سوي، څادر کې غمي یا یې نور هغه د سره زر دي، او 200 مینځې ته لرې، هره مینځه سره زر لري، یو ډېر شمېر سره زر لري، یا ورې دغه ټول نفقه که، پس له هغه نه بیا جایز ده چې ته راجیک سي د مسلمانانو باندې ټیکسونه او مالیې مقررې کړي او بیا یې په مسلمانانو استعمال کړي. تر څو ورته امام نووي رحمه الله دسخط ونه کړ، نو ظاهر ببریس امام نووي ته په غوسه سو، بیا یې ورته ویلې چې له دمشقه وځه، دلته به نه پاتې کېږي. هغه ورته ویلې السمع والطاعه. بیا امام نووي له دمشق نه نوا ته ووته، چې دا هم بیرته په سوریه کې داسې فکر کوم 100 کیلومتره د دمشق نه لرې ده. بیا فقها ورته ویلې د ظاهر ببریس ته چې دا دې ولې د دې جینه هغه کوي، ځکه دا خو یو لوی عالم ده. نو بیرته بیا خبر ورلیږه چې راسه، دا بادشاه خبر لیږه، دی بیرته رانغی، یو میاشت بعد بیا دا بادشاه مړ سو. نو مسلمانانو ورونو اول شرط دا ده چې څوک مالیه او ټیکس اخلي نو سخت ضرورت به وي، بیت المال کې به پیسې رښتیانه نه وي. نو دا دواړې قصې مو اورېدلې چې دا دواړه قصو کې المنهل عذب الروي في ترجمة امام النووي امام سخاوي هم لیکلی دا، او د عز الدین ابن عبدالسلام خبر یو څه اشاره ورته امام سبکي په طبقات الشافعیه الکبرا کې کړی، او په النجوم الظاهره کې هم سته. دا یو شرط. او بل دا ده چې دغه دویم شرط دا ده چې دا ټیکس او مالیه راخیستل کیږي، نو دا ټیکس او مالیات چې راخیستل کیږي په عدل باندې وي، یعنی ډیره به نه اخیستل کیږي، بیا پروا نه کوي که کله کله دا ډیرېدله کله کمېدله، دا همغه حالات ته به ګوري. دریم شرط دا ده چې دا به نفقه کول کیږي په مصالحو د امت کې، لا فی المعاصی والشهوات، په ګناهونو کې به نه مصرفیږي چې کرکټ بورډ پې باندې جوړ سي د ښځو دپاره، او په دې باندې به نه مصرفیږي چې هغه رنډۍ خانې پې باندې جوړه سي. ولا یکفي ان تؤخذ ضریبه بالحق، یعنی دا تنها شرط نه ده چې ضرورت پیدا و اخیستل جایز دي، نه، بل شرط سره دا ده چې په مصالحو د امت او مصالحو عامو کې به استعمالیږي، لا فی شهوات الحکام، په شهوتونو د حکامو کې بنی او په اغراضو شخصیو کې بنی، او چې د هغوی کورنۍ ورباندې وساوي او نور مسلمانان په غم کې څوک نه وي مسلمانانو ورونو. نو ځکه چې قرآن و حدیث کې مصرف د زکات راغلی، و زکات چې راواخلي نو چاته به یې ورکوي، نو هغه 8 قسم مسکین، فقیر، مجاهد او خلکو ته به یې ورکوي. نو صحابه رضی الله عنهم بم په دې ډیر فکر کو. علما وایي یو خلافت ده، یو ملک عضود ده. خلافت هغه ته ویل کېږي چې هغه د مسلمانانو پیسې په عامو شرعي جایونو کې مصرفیږي، او ملک عضود هغه ته ویل کېږي چې هغه استبداد و ظلم کوي، پیسې د مسلمانانو په خپل جایونو کې نه مصرفوي. په طبقات د ابن سعد کې عمر رضی الله عنه یو ورځ د سلمان فارسی رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه، وی زه بادشاه یم که خلیفه یم؟ سلمان فارسی ورته ویلي که چېرته تا د خلکو نه زکات یا همدا ګمرک یا ټیکس واخیست، 1 روپۍ دې هم ترې واخیستله د مسلمانانو له مځکو نه، یا کمه یا ډیره، او بیا دې په خپل ځای باندې مصرف کړله، خپل مصلحت ته دې ورسوله، فانت ملکون، ته بیا نه که په خپل حق کې دې مصرف کړله نو ته خلیفه یې، اما که دا 1 روپۍ دې له دوی نه ټیکس و مالیه واخیستله او بې ځایه دې مصرف کړله نو بیا ته بادشاه یې. نو عمر رضی الله عنه زړل، دغه خبرې چې ورته وکړله د سترګو نه یې اوښکې بهېدلې. مسلمانانو ورونو په مصلحت د مسلمانانو کې به دغه پیسې مصرفیږي، بیرته به مسلمان ته لاره جوړیږي، مسلمان ته به بیرته پل پې باندې جوړیږي،
او یتیمانو کونډو ته به ورکول کیږي، د مجاهدینو په تجهیز باندې به مصرفیږي، او نور دغسې د خیر په کارونو چې هغه مصلحات عامه وي، نه شخصي جیبونو ته تلل. څلورم شرط دا ده چې دغه ټاکنه بم چې راځي تنها د مسلمانانو امیر به دا کار نه کوي، چې تنها د مسلمانانو امیر راجیګ سي او دا فیصله وکړي چې په خلکو باندې ټیکسونه مقرر کړي، بلکې دې دپاره به یوه شورا راپورته کیږي. ولا يجوز ان ينفرد الامام رئيس الدولة الاعلى فضلا عن نوابه، ندی ندی دغه وزیر وولاته في الأقاليم بفرض هذه الضرائب وتحديد مقاديرها وأخذها من الناس، بل لا بد أن يتم ذلك بموافقة رجال الشورى وأهل الحل والعقد في الأمة. نو هغه شورا د اهل حل او د عقد به راجمع کیږي او هغوی به په دې مشوره کوي چې په کومو شیانو ټکس مقرر شي او څومره پې باندې مقرر شي، او ضرورت شته که نشته، او په مصلحتونو بیرته مصرفیږي او که په مصلحتونو باندې بیرته نه مصرفیږي. نو دغه شرطونه د عصر حاضر علماو، مثلا یو له هغې نه دکتور یوسف قرضاوي په فقه الزکات 2م جلد کې په همدغه ضریبې باندې یو ډېر خوندور او تحقیقي بحث کړی ده. علامه مفتی تقی عثماني حفظه الله یو کتاب جوړ کړی، التجارة والاقتصاد المعاصر في الضوء الاسلام. د دې کتاب چې عربی کې ده، د دې کتاب په اخر کې یو سلو 62 صفحه کې ضرائب غیر مباشره، ضرائب مباشره، بیا بعضې خلکو باندې سړیو باندې بعضې چې انواع لري بیا خپل مابین کې، لکه په سړیو بعضې وطنونو کې عادت ته چې سړی کم وطن ته ځي بیا په هغه سړي باندې هم ټیکس وي. نو دا خو انواع دي، هغه پسې به بیا مونږ بحث نه کوو، هغه بیا علما که ګوري، ځکه ډېر خلک په دې پوښتنه کوي چې دا اوس څنګه د اسلام کې. نو هلته الله مفتي تقي صاحب یو سلو 62 صفحه کې په دې بحث کوي، ان يكون نظام الضرائب سهلا بحيث لا يواجه الناس صعوبات في دفع الضرائب، یعنی لږ به دومره ډېر به نه چې خلک د تکلیف سره مخ کي. او دویم دا ده ان تكون الضرائب بقدر الكفايه، دا به په اندازه د کفایي، بحيث لا تكون اکثر من حاجة الحکومه ولا الاقل. څه کوم شرطونه ورته ښودلي یم، بحث پې باندې کړی ده. او یو ډېر بل ښه خوندور خبره چې هغه علما وایي چې که چېرته دغه ټیکسونه له خلکو نه اخیستل کیږي، باید دغه مسئله سړی زده کي، عامه یې ذکر نه کي، عام تشهیر باید ونه کي، ځکه چې بیا بادشاهان خبر نسی، ظلم به کوي او د ټیکسونه به خلکو نه اخلي. نو که څوک ووایي چې تا ولې نو دا مسئله خلکو ته ذکر کړه، چونکې اوس خو محترمو مسلمانانو ورونو یو ډېر ضرورت ته مسلمانان یې په اړه باندې پوښتنه کوي او دغه مسئله داسې ګونګه غوندې پاتې ده. نو هسې خو یم ظالمان اخلي، د هغو مخه خو مونږ نسو نیولی، خو هغه څوک چې هغه د اسلامي حکومت خلک یې اخلي، نو د هغوی د زړونو اطمینان به هم راسي، ځکه دوی وایي چې حدیث کې ورته راسي ابو داود کې چې اصحاب المکس چې ده هغه په جهنم کې ده. نو دوی زړه و نازړه وي چې اوس مونږ څه پکې وکړو. نو که دغه مصلحتونو دپاره بیا بالکل جواز لري، او که مصلحت پکې نه و، نه بیت المال خالی و او نه بیرته په مصالحو د مسلمانانو مصرفېدل بیا جواز نه لري. الله پاک محافظ و ناصر سا، الله پاک منصرت وکړه. اخوکم فی الله عبد الحمید الحماسی الکابلی الدیوبندی الحنفی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.